بسم الله الرحمن الرحیم. د تبوک د غزا پاتې برخه. نبی علیه الصلاۃ والسلام شل ورځې په تبوک کې تیرې کړې، او کله چې رومیان د نبی علیه السلام د راتګ نه خبر شول، خپل معنویات له لاسه ورکړل او د مقابلې جرأت یې ونه کړ او خپل ملک کې خواره واره شول ټول یو بل سره. نبی علیه الصلاۃ والسلام شل ورځې پاتې شو او دښمنان یې ډارول او د قومونو استازي کوم استازي چې به د دې استقبال بیا کو، نو د ایله په نامه یو ځای و، د هغې حاکم همدا رقم د جربه، ازرح او د مینا خلک دا راغله نبي علیه الصلاۃ والسلام ته د جزیې ورکولو غاړه کېښودله او مسلمانان نه شول. او بیا نبي علیه الصلاۃ والسلام د امن یو لیک مسلمانانو ته ولیږه چې دا خلکو سره به تاسو کار نه لرئ او د دوی کاروانونو سره به هم کار نه لرئ، دوی په امان کې دي. بیا دا رقم دومة الجندل په نامه یا دومه جندل دا یو ځای و، د هغې یو واکمن واکیدر په نامه باندې د پسې نبي علیه السلام خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ولیږه او نښه ورته دا وکړه چې دا د غویو ښکار کوي، نو هغه همدا نښه پکې وکتله او راګیر یې کړی وسته نبي علیه الصلاۃ والسلام ته. بیا دوی 2000 اوښان، 800 غلامان، 400 زغرې، 400 نیزې او داسې نور څه شیان ورکړل. د جزیې ورکولو باندې روغه جوړه د مسلمانانو سره وکړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام له شلو شپو نه وروسته د مدینې منورې په لور روان شو. د دوی په تګ او راتګ کې تقریبا 10 ورځې ولګېدلې او د نبی علیه الصلاۃ والسلام ټول غیابت د مدینې منورې نه 50 ورځې و چې نبی علیه السلام د مدینې نه وتی او ټول تقریبا 50 ورځې وتی وې تګ راتګ کې او بیا په نورو ځایونو کې پاتې کېدلو کې داسې. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په سفر کې حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنه او د دوی پسې 12 نفره منافقین روانو، غوښتل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ترور کړي. کله چې نبی علیه السلام ته بیخي نږدې شول او خپل مخونه پټ کړل، نبی علیه السلام حذیفه رضی الله عنه د هغوی مخې ته ولېږه چې د دوی اوښان د خپلې تیرې څوکې یو امسا ورسره وه چې دې تیرې څوکې باندې دا اوښان یې واړوي بل طرف ته لاړ شي. بیا هماغسې وشوه او نبی علیه الصلاۃ والسلام حذیفه ته د دوی منافقانو ذکر وکړو چې پلانکی منافق ده او د دوی احوال او نمونه ورته بیان کړه. د دې وجه نه حذیفه رضی الله تعالی عنه ته اصحاب السر رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي، د نبی علیه الصلاۃ والسلام رازګوی یا د نبی علیه السلام د پټو رازونو باندې خبر سړی هغه حذیفه رضی الله تعالی عنه. بیا د دې نه وروسته چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام مدینه منورې نه د تبوک غزا نه بیرته راته مدینه منورې ته، نو د تبوک د غزا روانېدلو په وخت کې منافقان نبی علیه الصلاۃ والسلام ته راغلي وو او ورته ویلي وو چې موږ یو جومات جوړ کړی دی، ته راشه دا وګوره دې کې مونځ وکړه. کله چې تبوک ته نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل چې زه د تبوک نه بیرته راغلم نو بیا به انشاءالله راشم او په دې جومات کې به مونځ وکړم. دا هغه جومات چې دې ته مسجد ضرار ویل کېږي او په قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي والذین اتخذوا مسجدا ضرارا. د دې ضرار دغه الله تعالی کړه دا چې دوی داسې یو جومات جوړ کړه چې ضرار جومات د کفر د پاره او د مسلمانانو په منځ کې د تفرقې اچولو په خاطر باندې دا جومات جوړ کړی و. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله بیرته راستون شو او مدینه منورې ته راته، نو تقریبا یوه یا نیمه ورځ مسافې په اندازه باندې د دوی په منځ کې فرق و چې نبی علیه السلام اوس لاړ شي هملته مسجد ته. نو جبرائیل علیه السلام راغی او خبرې کړه چې دا خلک دغسې پلان لري او غواړي چې تا هلته ترور کې او ودې وژنې، په دې خاطر باندې دا مسجد جوړ کړی. نو نبی علیه السلام بعضې صحابه کرام ولېږله ورته ویل چې دا مسجد ړنګ کوي، ورانې کوي او اور ورته واچوئ. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام بیرته مدینې منورې ته راغی او هلته د خلکو د دروند استقبال سره مخامخ شو او دا شعرونه بیا ویل چې طلع البدر علینا من ثنایات الوداع، د جنوب له غرونو نه په موږ باندې 14مې سپوږمۍ راوختله او وجب الشکر علینا، موږ باندې شکر واجب ده. داسې شعرونه بیا ویلې. بیا د غزا نه پاتې خلک بعضې منافقین وو، د غزا نه پاتې وو، نبی علیه السلام ته راغله او قسمه قسمونه یې خوړل او خپل عذرونه یې نبی علیه السلام ته بیان کړه. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام وویل چې ستاسې عذرونه ظاهرا زه قبلوم او کوم شیان چې ستاسې په زړونو کې دي هغه الله ته سپارم چې تاسې رښتیا دا خبره کوئ که نه. او په دې کې 3 نفره مؤمنان صحابه کرام رښتینو مؤمنان وو چې دا د دې غزا نه پاتې شوي وو. هغې راغله نبی علیه السلام ته څه عذر خپل بیان نه کړ. نو دا 3 نفره کعب بن مالک او دا رقم مراره بن ربیعه او بلال بن امیه
دا خلک راغله نبی علیه السلام ته د خپل هغه وکړه چې لکه عذرخواهي کوله نبی علیه السلام ته. بیا نبی علیه السلام صحابه کرامو ته امر وکړ چې دې خلکو سره به تاسې نه غږېږئ د 3 نفرو سره تر څو الله د ده په باره کې فیصله نه وي رالیږلې. 40 ورځې تقریبا شاوخوا دوی سره صحابه کرامو خبرې نه کولې، چا ورسره راکړه ورکړه نه کوله، چا ورنه چې نه اخیستله او دوی باندې څه شی خرڅول هم نه. بیا دا صحابه کرامو ځانونه د ستنو پورې تړلي وو چې تر څو موږ ته الله بښنه ونه کړي موږ د دې ځای نه ځان نه خلاصوو. تقریبا 50 ورځې شاوخوا په دوی باندې تیرې شولې. بیا الله تعالی د دوی توبه قبوله کړله او په قرآن کریم کې د دوی د توبې د قبلېدو آیات راولېږه. الله وایي وعلى الثلاثة الذين خلفوا، هغه 3 تنه الله وایي هم موږ معاف کړل چې هغه پاتې شوي وو. حتی اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت، تر دې چې په دوی باندې ځمکه سره د پراخۍ نه تنګه شوله. وضاقت عليهم انفسهم، او خپل نفسونه هم پرې پنډ شول، بار شول پرې. وظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه، او دوی دا یقین کوه چې د خلاصۍ ځای نشته مګر الله طرف ته ده. ثم تاب عليهم ليتوبوا، بیا الله په دوی باندې توبه رجوع وکړله او د دوی توبه یې قبوله کړله. بیا چې کله دوی ته زیری مسلمانانو ورک نو دوی ډېر د خوشحالۍ نه ډېرې صدقې وکړلې او دا ورځ دوی دپاره ډېره بختوره ورځ وه. او هغه منافقین چې هغوی بې ځایه عذرونه کړي وو د هغوی منافقت الله تعالی مسلمانانو ته ښکاره کړ. نبي علیه السلام له تبوک نه بیرته راتګ د هجرت په 9 کال باندې د رجب په میاشت کې و او په همدغه میاشت کې بیا نجاشي د حبشې پاچا اصحمه بن الابجر په نامه باندې دا وفات شو. نبی علیه السلام پرې غایبانه جنازه وکړله. بیا لورې ام کلثوم رضی الله تعالی عنها دا هم وفات شوله په شعبان په میاشت کې او نبی علیه السلام پرې جنازې لمونځ وکړه او ډېر پرې غمجن شو. او عثمان رضی الله تعالی عنه ته وویل دته خو ذوالنورین ویل کېږي، 2 لورګانې د نبی علیه السلام ورته ناستې وې، یو مخکې وفات شوې وه هغه موږ او تاسې په درس کې ویلې، یو دا دلته وفات شو. نبی علیه السلام ورته ویل که چېرته عثمان زما 3مه لور وی هغه مې هم تا ته درکوله په نکاح باندې. د هجرت په 9 کال د ذوالقعدې په میاشت کې د منافقانو مشر عبدالله بن ابی بن سلول دا وفات شو. نو نبی علیه السلام غوښتل چې جنازې مونځ پرې وکړي. عمر صاحب منع کوه چې دې باندې جنازې مونځ مه کوه، دا منافقانو رئیس دی. نو نبی علیه السلام نه منع کړي ځکه نبی علیه السلام خو ډېر یو مهربانه شخصیت و. نو الله آیاتونه راولېږل چې ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره، هیڅ کله د دوی په قبر باندې مه درېږه او دوی باندې مونځ مه کوه. الله تعالی نبی علیه السلام ته وویلې. نو هغې نه وروسته بیا نبی علیه السلام د هغې د جنازې څخه ډډه وکړله. نو دا و د تبوک غزا. الله تعالی دې موږ او تاسې ته دا توفیق راکړي چې خپل ټول ژوند د نبی علیه السلام په نقش قدم باندې روان کړو او عمل پرې وکړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.